सूरत अंबिया आयत नंबर 8, 9 او 10 پړومبنو دو آیاتونو کې بلکې پړومبني آیت کې داغوی د یوې بلې شوبې جواب دی. نو په دویم آیت کې بیا الله تبارک وتعالى چې انبیو سره کوم وعده کړی و د هغې وعدې پورووالی دی، نو دې ته بشارت او تسلی وي. او بیا په 10 نمبر آیت کې با صداقت د قرآن ذکر کوي. لګي وګورئ صداقت به د قرآن ذکر کوي نشته وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. سوال دا چې کوم دینو اتلسمه سپارا سورت فرقان کې دی آیت نمبر 7 وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. دی بوي وې دا څنګه پیغمبر دی، دی په بازار کې هم ګرځي او خوراک هم کوي. پیغمبر ته خو پکار دی چې یو داسې سړی وي چې خوراک هم نه کوي او په بازار کې دې هم نه ګرځي. بازار کې ګرځېدل خو یې ځکه منې کول چې دی ته بې دعوت او تبلیغ کولو، نو دی به وی چې بس بازار ته نه راځي نو کار به سیټ وي. او وی دا څنګه پیغمبر دی چې دی خوراک کوي. پیغمبر د پاره خو پکارو چې خوراک یې نه کولی، هغه خو پرشته وي. لکه نن سبا بعضې وختونو کې چې کوم دی داسې بېدینه پیران چې دي چې دا خلک دوکه کوي، نو هغوی هم اکثر خلکو ته دوکه ورکوي. او مریدان خلکو ته وي یاره جی پیر صاحب خوراک نه کوي، نو خوراک نه کول څه کمال خو نه دی. دا خو چې کوم دی نو څه الان کې پیر صاحب یا بل چان خوراک کوي چې خلک لاړ شي کله، او یا چې دی ځان له چې کوم دی نو په خپل خلوت خانه ورته دی وي چې هغې کې بیا ځان له کیني، نو بیا د خوراک ته وګوره چې بیا څنګه کوي. نو الله تبارک وتعالی وی ما انبیا داسې جسمونه او داسې جوسې نه دي پیدا کړي چې به خوراک نه کوي. انبیا بشر دي، خوراک به کوي. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوراک دومره واقعات دي په احادیثو کې چې هغه د شمیر نه زیات دي. داسې واقعات هم شته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره لوګه ورته لګېدلې وه چې په خېټه پورې چې کوم دی نو 2 کاڼي تړلي وو. دا داسې چپاتي غونته کاڼي وو، دا به د خېټه کې داسې دننه چې کوم دی ور دغه کړل او په کپړه به داسې وتړل چې دا خېټه چې کوم دی نو دا هغه داسې جول نه کوي او تکلیف نه کوي. داسې چې کوم دی نو په یو ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کور نه راووتلو او وګیو او په دې نیت باندې راووتلو چې یاره چې کوم دی نو چا صحابي سره ملو شم نو که د خوراک صحیح را باندې به وخوري. چې وی قتل نو ابوبکر عمر هم راغلی داسې چوک کې تاویدل لا تاویدل. نبی علیہ السلام پیسو چې دیم دې مسئلې را بار کړي دي. دا نبی علیہ السلام د دواړو جهانو سردار او دا 2 وزیران دي. 3 والو چې کوم دی یو بل سره ملو شو، نبی علیہ السلام ته تپوس کوي څنګه چل دی؟ هغه یا رسول الله ډیر سخت وګیو، کور کې سنشتا. نبی علیہ السلام ورته راځي ماته یو صحابي معلوم دی. یو صحابي کر لاړل هغه نو کور کې بیبي وا او هغه تل ابو پسې ا بیبي ورته زه سم کو وی راځي تاسو دلته کینه اوس باغ راشي. په دې کې هغه راغی غسم خوشاله شو او پورن چاړه راواغشتل او روان شو. نبی علیہ السلام ورته خبره وره 2 قسمه کار بنه کې د پیو چیلې بنا لاله او تا چې د خپل چیلو د لپاره کم چیلی ساتلې بنا لاله. نور که بیا داسې چې کم دینو اضافي صحیح نو استغفر خوخه ده، خو لکه خپل کار بروانه نه نو لاړل هغه یو چیلې لاله کړله او هغې بیا رتکړله او روړله او 3 واړه یاران ورته ناستي دي او چې کم دینو هغه چیلې وخوړله او بیا په 3 کسه او بیا ورته هغه یو مجمع چې کم دینو د کجورو ډکه راوړله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د هغې نه چې کم دینو کله نیم پخته کجوره کله چې کوم دی پخه کجوره غونډه غونچه غرا شو کولې وه. ای کې پخیم وي، کچم وي، نیم پختم وي، هر څنګه وي. وی یا رسول الله ما د دې وجه راوړی ما چې کومه د خوښه یې به وخورې. نبی علیہ السلام به حدیث شریف کې راځي د هډوکې به نه دی
دا به راوښتو په دې دوه ګوتو کې به داسې وویستو او بیا اخره کې صحابه کرامو ته وی دا نعمتونه الله تعالی په موږ باندې خوري د دې په ورځ د قیامت قسم په الله چې الله تاسو کوي د دې به تاسو کوي الله د دې نعمتونو نو د نبی له صلوات و سلام داسې د خوراک ډیر زیات واقعیت دي نبی له صلوات و سلام او ټول انبیا هغه چې کوم دي موسی علیه صلوات و سلام چې مدین ته لاړو شلمه سپاره کې ان شاء الله واقعیا راځي نو صح وګی شوی او دغه شانته سورته کاف کې تیر شروع الته خضر علیه الصلاۃ والسلام سره چې وغه دیوالی ټیکولو خلکو نه خوراک وغوښتي ول ورنو کو خضر علیه الصلاۃ والسلام ته وی اعلان کې غو استادو و استام عجیب کار دی د خلکو موږ ته خوراک رانو کو تور د دیوالونو سمې په کاردار چې په دې ته کرایي غشتي وي اجرت دې نه غشتي باغې موږ هوټل کې روټه خړلې وي اوږي شوی لوګه ورته لګېدلې وا الله وی ما انبیا داسې جوسې نه دی پیدا کړي چې دی به خوراک نه کوي خوراک بکی انبیا بشر دي انبیا سره د بشر په شان تقاضی دي او دی کې چې کوم دی باریک اشاره وکړي طرف ته چې انبیا علیهم الصلاۃ والسلام چې دي نو دا خدایان نه دي دا الہ نه دي زکه چې کم څوک خوراک ته محتاج وي نو د سره نور ډېری کمزورې ټچ وي خوراک ته چې سړی محتاج اوس مې څنګه وي نو هغه چې کم دی نو سوي محتاج وي خوراک به پیدا کوي بیا به دغه شانته چې کم دی نو ګرځي دغه شانته چې کم دی بیا د خوراک ازمولو ته محتاج دی بیا د خوراک واپس وستو ته محتاج دی دا ټول احتیاجونه چې چا سره وي هغه اعلان وي د دې وجه نه سورته انعام کې تیر شوی کستا سویا چې سورته مائده کې تیر شوی دي الته الله تبارک وتعالى د عیسی علی السلام او د عیسی علی السلام د مور په اولوهیت نه کېدو باندې دا دلیل پیش کړو چې کانا یاکلان الطعام دې دواړو به خوراک کولو دې دواړو به خوراک کولو څوک چې خوراک کوي او خدای نشي کېدلی عیسایانو ته وی چې څنګه تاسو عیسی او د عیسی علی السلام مور چې کوم دینو خدای په منځله باندې ګرځوي نو دلته اعدام پکې اشاره وکړه وما كانوا خالدین کې یو بل سوال جواب دی سوال داو چې دی به وی مړه بس لغون ته کې انتظار کوا لغون ته انتظار بس دا پیغمبر به مړ شي بس خبره به ختم شي الله ورته جواب ورکړي چې د دنه مخکې یو پیغمبر هم داسې نو چې هغه ټول عمر په دنیا کې تیر کړي او همیشه یو انسان هم نه پاتې شوی د نوح علیه السلام عمر ډیر زیاتو د آدم علیه السلام عمر ډیر زیاتو لیکن آخر د دې دنیا نه لاړل نو دک شانتي ارچا د پاره تللی وی یو پیغمبر هم چې کوم دین دلته نه پاتې شوی نو دلیل دی چې انبیا علیهم الصلاۃ والسلام په دنیا کې باقی چې کم دی نه پاتې کیږي دا مرګ به په ارچا باندې راځي په انبیو بم راځي او په اولیاء بم راځي په نیکانو بم راځي او په بدانو بم راځي وما جعلناهم ندی ګرځولې منګه دغه پیغمبران جسدن داسې جوسي لا یاکلون الطعام چې دی خوراک نه کوي وما كانوا خالدین او ندی منګه غي ګرځولې همیشه پاتې کیدونکي ثم صدقناهم الوعد الله تعالی د انبیاء علیهم السلام سره وعده کړی وي او وعده ور سره دا کړی وي چې تاسو ته به نجات درکوم او تاسو منونکو ته به نجات ورکوم او نه منونکو ته به عذاب ورکوم دې کې چې کم دینو اکا وعدو رښتینوالی ذکر کړي او تسلی ده او په سورۃ یونس آیت نمبر 103 کې تیر دي الته ویلي دي چې کم دینو چې منګه رسولانو ته نجات ورکو او وکذالک ننجی المؤمنین داسې منګه مؤمنانو ته نجات ورکو ان منګه چې کوم دی لننجی رسولنا والذین آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين داسې په موږ باندې لازمه ده چې موږ به کوم دینو مؤمنانو ته نجات ورکو په سورۃ الصافات آیت نمبر 172 173 کې دي چې انهم لهم المنصورون د دې به موږ مدد کوو د دې به موږ امداد کوو او هغه امداد چې کوم دینو کړی دي ثم بیا موږ صدقناهم الوعد موږ د پیغمبرانو سره وعده رښتیا کړلې فانجیناهم نو موږ دې ته نجات ورکړلو ومن نشاء او چاته چې موږ غوښتل نو د دې سره موږ هغه ته نجات ورکو نوح علیہ السلام سره کشته کې سوار کړل نجات ورکو هود علیہ السلام سره او صالح علیہ السلام سره نجات ورکړلو موسی علیہ السلام سره چې کوم دی بنی اسرائیل ته نجات ورکو واهلكنا المسرفين او موږ هلاک کړی دي د حد نه تجاوز کوونکی مسرف
دا چې کم دینو په معنا د مشرک هم راځي او اسراف کوونکی ته وي او اسراف کوونکی چاته وي د حد نه چې تجاوز کوي لکه کار چې په څومره کیږي د هغې نه زیات خرابوي نو دته چې کم دینو مسرف وي منګه مسرفین هلاک کړي دي. دی 10 نمبر آیت کې صداقت د قرآن ذکر کوي او دی کې عظمت د قرآن ذکر کوي. فرمایي لقد انزلنا الیکم کتابا په تحقیق سره نازل کړی دی موږ تاسو ته کتاب فیه ذکرکم په دغه کتاب کې تاسو ذکر دی د ذکر نه څه مراد دی دلته مفسرینو ذکر کړی دی فیه شرفکم په دې کتاب کې تاسو شرافت دی وفیه عزتکم په دې کتاب کې تاسو عزت دی وفیه شرائع دینکم او په دې کې تاسو د دین شریعت دی او وفیه دینکم په دې کې تاسو د پاره قانون دی په دې کې تاسو د پاره چې کوم دین لوی مقام دی مرتبه ده. بعض مفسرینو ذکر کړي وی فیه شهرتکم په دې کې تاسو چې کوم دین شهرت دی خلک ګرځي شهرت پسې کنه وی دی قرآن کې شهرت دی قرآن ته وخت ورکا الله به دې مشهور کی الله به درته شهرت درکي قرآن ته وخت ورکا الله به درته عزت درکي عزت په قرآن کې دی او چې کوم دینو چې چا د قرآن نه علاوه بل ځای کې عزت کتلې دی نو هغه ذلیل شوی دی. عمر رضی الله تعالی عنہ 3 پیری شام ته سفر کړی دی په خپل زندګۍ کې. یو پیرا تلیو چې کوم دینو د بیت المقدس چابي اغستو د پاره دا بیت المقدس په دې امت کې د عمر رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې فتح شوی او کولو شوی او مسلمانانو ته ورکړی شوی. ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنہ چیف اف آرمی سټاف چې بیت المقدس باندې حمله کولی په دغه علاقه کې چې کوم دی په يهوديانو باندې حمله کولی نو يهوديان د شپې راجم شول او په دې باندې مشوره وکړه چې دې سره جګړه نه کوو زمنګ په کتاب کې دي چې دای کې یو امیر دی امیر المؤمنین او خلیفۃ المسلمین ابدا بیت المقدس پتاکي نو چې زمنګ په کتابونو کې دا پیشنګوئی د په تورات او انجیل او زبور کې د اسمان نه نازل شوی نو موږ ور سره سره جنگ کوو ځان سره کوتره کوو دا خو باغه فتح کوي خو البته ګورو چې دای کې هغه امیر شته که نشته. اتفاق په دې وکړو چې سار شو نو د بیت المقدس مخې ته چې کوم دی نو یو لوی میدان سجاو شو او ټول خلک راغلل. اوس مسلمانان هم چې کوم دی نو اخوا لشکر هغه جنگ ته تیار دي حیران دي مسلمانان چې دا دوی څه کوي. په دې کې یو کرسی راوړو یو بوډا سړی په چې کوم دی په 2-3 کسه نیولې راوستو او کېنولو په کرسی باندې او مسلمانانو ته आवाज وکړو خپل امیر مرولیږي. ابو عبیده بن الجراح راغی امین هذه الامه هغه ورته داسې د سر نه تر د خپو پورې داسې وکتل يهوديانو ته وی دا خو نه دی هغه وی دا نه دی وی جنگ ور سره کوي دی نشي پتا کولی هغه دا نه دی زموږ په کتابونو کې چې د چا د پاره چې کم دینو بشارت ذکر کړي چې به فتح کوي هغه ورته صبر وکوي څه چللی دور ته کیسو کوي دغه شان چللی وي که تاسو بل څوک امیرین وی راولې ورته څنګه امیر المؤمنین شته کنه. ابو عبیده بن الجراح خط لیکلو امیر المؤمنین چې کم دینو عمر رضی الله تعالی عنہ ته او د خلافت ابتدایي اوقاتو د دلته روان شو دو روان شول یو دیدی او یو ور سره چې کم دینو غلام دی یو نوکر دی او نمبر په نمبر باندې په اوخ سوریږي نمبر په نمبر چې کله شام ته ورنږدې شول او فلسطین ته او مسجد اقصی او بیت المقدس ته داخليږي نمبر اوس د غلام دی په اوخ د کناسته. امیر المؤمنین هغه چې کم دینو اوخ نیولې دی د اوخ چې کم دینو رسېنی ولې ده او د اوخ سون مات کړی دی او لاړې چې کم دی د امیر المؤمنین په دی وګه باندې رابېږي او چې کم دینو غلام بره ناسته او شاهي خلک سوپر پاور روم او پارس سوپر پاور لکه دې زمانہ کې امریکا چې کم دینو روس داسې چې کم دینو د دې بادشاهان چې درته په انتظاری نو دلته زمونږ دا ورته بیا بربند سیل ده په خبره ورسېلې وی چې رانه خوشحاله شي او عمر داسې روانو چې کم دینو په لاره کې یو لختي راغی هغه لختي موزې چولې وي موزې وښکلې
یو موزه په یو وګو بلې په بل ځای په لختي کې داسې ورګډ شو. اوس کپړې چې چولی پاغي کې ولس پیوندونه لګېدلې دي. ولس پیوندونه پیوند پیژنې؟ د دې زمانه خلک پیوند نه پیژني. دا په خوا به کپړه شلیدلې وه داسې به ولکه چې ډس پې شوی دی ډس داسې به سورې وه. نو بیا به میندو چې کوم دی نو په هغې ته یو کپړه وګنډله او په هغې باندې به یې داسې چې کوم دی پستن یا په مشین باندې بخې ووالي. نو دا دې ته به پیوند وي. دا پیوند زده کپړې به اچولې امیرالمؤمنین د 17 پیوندونو بلکې بعضې روایتونو کې د 26 پیوندونو چې کوم دی نو ذکر راغلی چې دا امیرالمؤمنین چې کوم دی نو کپړې وي. د امیرالمؤمنین په 22 لاک مربع میل باندې حکومت 22 لاک مربع میل دونه ای لکه شل پاکستانونه چې یو ځای کې شل پاکستانه په خبرو سره دومره 22 لاک مربع میلی ځکه چې دا ټول 2 لکه مربع میل هم نه دی. نو دومره چې کم دی نو 22 لاک مربع میل باندې اسلام جنډه لګولې و د مسلمانانو خلیفه. او په بعضې ځایونو کې د کپړې په ځای باندې د سرمنې پیوندونه لګېدلي دي. ابو عبیده بن الجراح ورته راغی ورته دی چیف اف آرمی او ډیره زمانه دغه ځکه د ابوبکر صدیق په زمانه کې تللی و دغه ځای ته او دی بیا و تر ډیر وخته پورې دی هلته کې و. نو هغه ورته وی امیرالمؤمنین وی ستا لپاره ما شاهي لباس تیار کړی دی او ته به هغه شاهي لباس چې دا خلک به څه وایي چې ته دا د 22 لاک مربع میل امیر دی او دا د حال ته وګوره ستا خپې موزې دي اوښکي دي په نیر کې چې کوم دی راغلي پنسې دي اوچتې کړي دي پنسې دي لمدې شوي دي او غلام په اوښ د پاسه ناست دی او تا د اوښ رسۍ نیولې ده دا وی تا ته ما شاهي لباس راوړی دی او تا به د بادشاهانو سره ملاقات یې غټ غټ بادشاهان دي داسې سوکې نه دي داسې سوکې ورله په دې سینه کې ورکو ورته وی لو غیرک قالها کاش چې ستانه علاوه دا خبره بل چا کړې وي کاش چې ستانه علاوه بل چا دا خبره کړې. ته خو امین و حاصل امه ته د دې امت امانتدار سړی خو ته دلته کې په فلسطین کې پاتې شو د انګریزانو نه متاثره شولې د انګریزانو نه متاثره شولې ته او ورته وی قسم په الله چې مونږ ته الله تبارک وتعالى اعزنا الله باسلام وبالقران مونږ ته الله تبارک وتعالى په اسلام او په قران باندې عزت را کړی او مهما طلبنا العزه فی غیری ترڅو پورې چې منګه عزت د اسلام او د قران نه علاوه په غیر کې ګورو نو په الله قسم چې الله به منګه ذلیل کی. دا عزت منګ ته الله تبارک وتعالى په دې قران مجید را کړی دی. مسلمانانو ته عزت الله په اسلام ور کړی دی. په کپړو نه دی ور کړی په گاډي باندې نه دی ور کړی په بینک بیلنس نه ور کړی په بنگلو باندې نه دی ور کړی. مسلمانانو چې کوم عزت ته هغه چې کوم دینو په څه باندې دی هغه په اسلام باندې دی په ایمان باندې دی په قران باندې دی. دا یو پیرتلیو بیا چې کله ورغه مخامخ هغه ته اشاهی لباس مو واچولو هغه ته وی ابو عبیده ته وی خیر دې ستاره لپاره به واچوم وی چولو چې یو سات له واچولو دوباره وخت وی سامه پکې تنګيږي سا دوباره خپل لباس واچولو د فقیرېغه د ملنګېغه او ورغه الته عالم په کرسي ناست او هغه چې ورته داسې وکتل داسې لاندې باندې وی دا غسړی دی وی چابیانې ورکوي جنگ ور سره مکوي ځان له سرونه مه ماتوي. چابیان امیرالمؤمنین واغشته لاړو بیت المقدس کولو کو او صحابه کرام ته راشه شابه وی وینځه صفای کې خنزیران پکې لال شوی وی وینځه صفای کې او د مسلمانانو د پاره چې کم دین آزاد کړل. اتلسمه هجری وا د خلافت تقریبا د نیمه نه وخت اولیدلو د هغه مشهور چې کم دینو طاعون امواس دا یو مشهور وبا تیر شوی دا امواس پدې کې په زورګونو مړي شي په زورګونو امیرالمؤمنین پس ابو عبیده خط راولېګلو خط ور پسې راولېګلو وي موږ ته د میراث د تقسیمولو چل راځي د دنیا شي خلک وفات دي هغه ورته ز په خپل درغم په خپل راغي بیا دوباره راغي چې راغي نو نسبونه مورته یادو چې سونه خلک د مدینې او د مکې نه چې کم دینو په جهاد کې را لېګلو د ټولو پیرسم ور سره وې دا پلان کې سړی دا پکې مړ دی او د په مدینه کې یا په مکه کې یا په عراق کې یا په بل ځای کې دا رشتہ دار دی د میراث الته یو سه دلته یو سه ټول میراثونه تقسیم کړل. دریم پیر بیا چې کم دینو بالکل د خلافت اخیری دور بیا راغلیو چې کم دینو حالات معلومول دوباره د خپل علاقو د ټولو چکرې والو د عمر تلانو دا
ترتیب هغه به ګشت کولو چکر به والو نو د مدینه کې هم دا ګشتونه لیکن د مدینې نه بهر به هم ګرځېدلو نو لاړلو چې کله چې کوم دی د فلسطین او د شام بونډرې ته ورسېدلو دغه ځای کې ورپسې خبر راغی ابو عبیده بن الجراح بیا هم لا چیف اف آرمی سټاف او ورپسې راغی او نور کسان هم راغلل ورته وی دنه په شام کې او په فلسطین کې چې کوم دی وبا راګډه شوې ده نو بعضې خلکو ورته وی امیر المؤمنین مزه او ابو عبیده بن الجراح ورته ترتیب برابر کړی چې دی به ځي موږ سره نو بس دغه ځای کې امیر المؤمنین ودرېدو وی نظم نو بیا ورته ابو عبیده بن الجراح وی افرارم من قدر الله دا الله د تقدیر نه تختی امیر المؤمنین نو بیا ورته په دې سینه کې سوک ورکو ورته وی لو غیرک قالها که دا خبره ستانه الهو بل جا کړی و خیر دی کړی به وا لیکن تا ولې دا خبره کوله وی او وی چې کوم دینو فرارا من قدر الله الى قدر الله دا الله د تقدیر نه تختم خو د الله تقدیر ته تختم نو بس یو صحابي راړوان دي شو وی ما د نبی له سلام نه اوریدلی دي چې په کوم ځای کې وبای او هغه ځای اوسیدونکي خلک او په هغه ځای کې اوسیږي او وبا راشي نو دی به تختی نه دغه ځای نه او د بار نه چې نو دی به ورله راځي نه دا حدیث دی نو امیر المؤمنین ډیر زیات خوشحاله شو او بیا را واپس شو بیا لا نه لو داخل نشلو فلسطین ته او چې کوم دی مسجد اقصی ته او شام ته داخل نشلو خبره مې درته دا کوله چې وی لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم الله وی ما تاسو ته کتاب نازل کړی په دې کې ستاسو عزت دی دې کې ستاسو شرافت دی دې کې ستاسو مقام او مرتبه ده دې کې ستاسو شهرت دی کته چرته مقام او مرتبه غواړي او ته عزت غواړي نو قرآن سره چې کوم دی نو یاري او دوستی جوړه کا قرآن سره تعلق جوړ کا قرآن په خپل سینه کې ځای کا قرآن ته کینا قرآن زده کا قرآن وایا قرآن باندې عمل وکا نو دې کې ستاسو عزت دی افلا تعقلون سره خبره ختم کړله وی عقل کلری خدا خبره ستاره لپاره کافی ده او کنا عقل درکې نه وي نو بس ته به چې دا اسه خبره وي بس خبره ختم شوله لاړه لقد انزلنا فتحقیق سره موږ نازل کړی دی الیکم کتابا تاسو ته کتاب فیه ذکرکم پدې کې تاسو ذکر دی پدې کې تاسو شرافت دی پدې کې تاسو عزت دی د قران کې تاسو احکامات دي د قران کې تاسو قانون دی د قران کې تاسو دستور دی افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ چې دی پس روان شي الله دې عمل را نصیب کی